بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو سلامونه من قبول کړئ. دوستانو زما څخه یو دوست پوښتنه وکړه وایي څنګه کولی شو چې خپل آی پی ادرس پیدا کړو. نو زه غواړم تاسو ته درښکاره کړم تاسې ټول وکولی شئ د دې ویډیو په لیدو سره چې خپل آی پی ادرس د ضرورت وخت کې پیدا کړئ او ترېنه ګټه واخلئ. نو د آی پی ادرس پیدا کولو لپاره دوستانو دغه لار غوره کوو. زه غواړم تاسو ته درښکاره کړم په وینډوز 7 کې دوستانو کله چې وینډوز 7 سټارټ مینو راخلاص کړئ دوستانو دلته ولیکئ CMD. کله چې CMD ولیکلو دوستانو انټر وهئ. انټر مو چې وهلو د داس وینډو تاسو ته راخلاصیږي. دوستانو زه غواړم چې د داس وینډو نیمه دلته پټه کړم دې وجه چې کیدای شي ما آی پی ادرس نه څوک غلطه ګټه واخلي که پیدا کړي. غواړم چې هغه پټ وي او تاسو ته د لار درښکاره کړم. داس وینډو چې راخلاص شوه دوستانو دلته بیا تاسو ولیکئ IP config مو ولیکلو دوستانو انټر وهئ. کله چې IP config ولیکلو او انټر مو وهل دوستانو دغه ده دلته مینو راخلاصیږي. دلته کې تاسو دپاره معلومیږي چې آی پی ادرس سبنیټ ماسک ډیفولټ ګیټ وی ټول دلته پیدا کولی شئ او د دې ځای څخه نوټ کولی شئ او کله چې غواړئ تاسو هغه کوم شی چې خپل کمپیوټر سره کنیکټ کړئ نو چې آی پی ادرس دپاره ضرورت و دې ځای نه اخیستلی شئ هغه هلته ټاپ کولی شئ هغه الله به دې سره اتومات کنیکټ شي. هیله ده چې ورباندې پوه شوي وئ. مشکل مو هم حل شوي دي. له توجه څخه مننه. ژوندي اوسئ.